اصغر افغان له ځوان لوبغاړي اکرام علي خیل سره څه کړي وو. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مطلب له شریکېدو وړاندې چینل حتما سبسکرایب کړئ. د ازادۍ راډیو خبریال محمد واصل وصال په خپله فیسبوک پاڼه داسې کیسه کوي. د بنګلادیش په وړاندې له لوبې یوه ورځ وړاندې د ملي لوبډلې د تمریناتو د پوښښ لپاره ساوت هامپټون ته لاړم. د ډریسنګ روم مخې ته د ملي لوبډلې له منیجر سره ناست وم چې اکرام علي خیل ګوډ ډریسنګ روم خواته راغی. نوید صاحب ترې پوښتنه وکړه چې څه خبره ده. اکرام ورته وویل پښه مې لږه ژوبله ده. پیزیو راته وویل ورشه ارام وکړه. څو شېبې وروسته اصغر افغان راغی او خپ چپ ډریسنګ روم ته ننوت او بیرته له پیډونو ګلابس او بیټ سره راووت. ورپسې ګورم چې اکرام د هیلمټ سره له ډریسنګ رومه ډېر ناراحته راووت. نوید صاحب ترې پوښتنه وکړه چې ته خو پیزیو ارام ته لېږلی وې، چېرته ووتې؟ خو اکرام ډېر په عاجزۍ ځواب ورکړ. اصغر عاجي پاڅولم او راته یې وویل چې زما د هیلمټ راسره یوسه. بس اصغر افغان مخ ته او اکرام علي ګوډ له هیلمټ سره ورپسې روان و. نوید صاحب راته وویل دا زموږ د مشرانو لوبغاړو شفقت دی په کشرانو. ما ورته وویل ته خو منیجر یې، ولې څه نه ورته وایې؟ صاحب راته وویل له دوی سره کله خبره کیږي؟ دوی خو د چیرمین د خبرې په کیسه کې نه دي، ته پرې زما خبره منې. په هر حال کیدای شي یو څوک ووایي چې دا خو دومره غټه خبره نه ده. ځواب مو دا ده چې آیا یو لوبغاړی خپل سامان وړل حق په بل لوبغاړي لري؟ یو ورزشکار خو باید دومره انرژي ولري چې خپل سامان حداقل له ځان سره یوسي. دا چې اصغر افغان یو سینیر لوبغاړی ده، که کوم لوبغاړی د احترام له مخې یو څه ورته کوي مشکل نشته، خو دا چې دی خپله یو څه پرې کوي دا خو داسې معنا لري چې دا لوبډله د ده ده او په لوبغاړی احسان کړی چې لوبډلې ته یې راوستی. اکرام خو اصغر لوبډلې ته نه دی راوستی چې دیکتاتوري پرې وکړي، بلکې په خپل لیاقت لوبډلې ته راغلی دی. په هر حال په نوره نړۍ کې بیا سینیر لوبغاړي له ځوانو لوبغاړو سره ډېره مرسته کوي، خو بدبختانه په افغانستان کې بیا داسې حالات روان دی. تاسو د اصغر افغان دغه کړنه څنګه ارزوئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.